څیرې د نړۍ د مشهورو څیرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ څیرې د اتلانو هنداره. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو د څیرې خپرونې مینهوالو السلام علیکم. خوشحالم چې د څیرې لایو بلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې خپرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هېواد مشهورې څیرې در پیژنو او د ژوند په اړه معلومات درکوو. په نننۍ خپرونه کې مو د خپل هېواد یو رښتینی خدمتګار او وتلې څیره درته معرفي کړې ده. دا چې دا شخصیت څوک دی د څیرې په نننۍ خپرونه کې اورو. درنو اورېدونکو ښایي تاسې په هېواد کې د دیموکراسۍ د لسیزې اصطلاح اورېدلې وي. په دې لسیزه کې ګڼو مطرحو شخصیتونو د هېواد په مشروطه شاهي نظام کې د صدارت دنده پر مخ وړله. له دې ډلې یو هم محمد هاشم میوندوال و. دا چې محمد هاشم میوندوال څوک و، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي دي، د څیرې په دې خپرونه کې اورو. محمد هاشم میوندوال په 1923 زیږدیز کال کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړی په یوه روحاني او علمي کورنۍ کې د نړۍ ته راغلی دی او د همدې کورنۍ تر سیوري لاندې رالوی شوی دی. پلار یې په اصل کې د غزني د مقر ولسوالۍ و، خو د کابل په عاشقان عرفان کې اوسېده او په همدې سیمه کې د یوه جومات ملا امام هم و. پلار یې ملنګ سړی و، د دنیا او شتمنۍ په غم کې نه و او عادي ژوند یې کاوه، خو په پوهه او علم سمبال و. مورنی نیکه هم عالم سړی و، صاحبزاده مولوي احمد ګل احمدزی نومېده چې د هېواد په نوموتو دیني علماو کې شمیرل کیږي. د اسلامي کنفرانس په لومړۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب کاوه. هلته د علمي درایت د لرلو له امله د غونډې مشري هم وکړه او ټولو علماو یې لیاقت ستایه. محمد هاشم لومړنۍ زده کړې په غازي ښوونځي کې بشپړې کړې، بیا حبیبیې لیسې ته لاړ او پاتې زده کړې دلته بشپړې کړې. قوي استعداد او ذکاوت یې درلود، ځیرک زده کوونکی و، چوپتیا یې تر ټولو ستره ځانګړنه وه، ډېرې خبرې نه کولې او د خپلو همزولو په منځ کې تر ټولو چالاک، ځیرک او بااستعداده و. د لیسې په وروستیو کلونو کې پردیس د تخلص و. په ښوونځي کې به یې کنفرانسونه جوړول او ویناوې به یې کولې. په دې وخت کې په عاشقان عرفان سیمه کې په خپله غریبانه جونګړه کې له مور، دوو ورونو او خپلې میرمنې سره ژوند کاوه. میرمن یې د تبرکلوز په ناروغۍ اخته شوه، خو له یوې خوا اقتصادي وضعیت کمزوری و او له بلې خوا د دې ناروغۍ علاج هغه مهال سخت و، نو د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. میوندوال د خلکو له منځه راپاڅېدلی شخصیت و او تر مرګه یې د خلکو په منځ کې ژوند وکړ. هغه هر څه په سمه توګه درک کول او اوضاع ورته معلومه وه. په 1942 کال کې چې کله له ښوونځي فارغ شو، نو هڅه یې وکړه خپل سیاسي ذکاوت او فکري پراختیا ډیره کړي. د په ورځپاڼو کې کار پیل کړه او لیکوال شو. په هرات کې د اتفاق اسلام په نامه د یو اخبار چلول پیل کړل. د کار په لومړۍ میاشت کې دا ثابته کړه چې تکړه، لایق او بااستعداده سړی دی. د همدې لیاقت له امله یې د دایرة المعارف عمومي مدیریت وروسپاره. په 1940 زیږدیز کال کې د نیس ورځپاڼې مسؤلیت وروسپاره او د میوندوال تخلص یې پر ځان کېښود. هغه په ورځپاڼه کې د خپلو اصلاحي افکارو په خپرولو پیل وکړ. لومړی ګزار یې پر فیوډالیزم او خانخانۍ و. د وغوښتل دا دود د خپلو لیکنو پر مټ ختم کړي او یا لږ تر لږه دې موضوع ته د روشنفکره طبقې پام کړي چې خانخانۍ څومره خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. بیا یې دا نظریه مطرح کړه چې د ښاروالانو ګمارل باید د خلکو خوښې ته پرېښودل شي او دوی رایه ورکړي. د مسایلو د دربار حساسیتونه وپارول او داسې وانګیرله چې ګواکې دا مسایل د دوی له پالیسۍ او سیاستونو سره په ټکر کې دي. دی چې کله د انیس ورځپاڼې مسؤل و، نو د ژوندون په نامه مجله هم بازار ته راووته. په انیس کې تر کار وروسته د څه مودې لپاره د مطبوعاتو د مستقل ریاست مرستیال و. وروسته د پادشاه مطبوعاتي سلاکار وګمارل شو. بیا یو کال وروسته د مطبوعاتو د مستقل ریاست د رئیس په توګه وګمارل شو.
دی چې کله دې څوکۍ ته ورسېد نو انیس ورځپاڼې به د ولسي جرګې ټولې غونډې او بیانیې خپرولې. په دې وخت کې ډېر مهم شخصیتونه لکه حبیبي، ډاکټر محمودي، ګل پاچا الفت او نور د ولسي جرګې غړي وو. هاشم میوندوال په مطبوعاتو کې مهم او له ویښتابه سره مل کارونه وکړل. د په شعوري توګه هڅه کوله خپله ټولنه او وګړي په نړۍ کې له نوو او ګټورو افکارو سره اشنا کړي. له همدې امله یې لیکنې کولې او خلک یې په نړۍ کې د نوو حکومتونو له جوړښتونو او پرمختګونو خبرول. له دې ګټورو او اغیزناکو فعالیتونو وروسته میوندوال په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې د مستشار په توګه وګمارل شو. بیا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال دنده پر غاړه واخیسته. په 1953 زیږدیز کال کې میوندوال بیرته د مطبوعاتو د مستقل ریاست د رئیس په توګه وګمارل شو. میوندوال د کابینې په غونډو کې ګډون کاوه. له مشهورو نړیوالو سیاستوالو سره یې کتل او پر مهمو هوکړو یې څرګندونې او نظرونه ورکول. یو ځل یې پر دې نظر ورکړ چې له روسیې سره د افغانستان په تړون باید بیا کتنه وشي. د په وینا په دې کې داسې موارد دي چې د افغانستان استقلال ته زیان رسوي. خو روسیې پر دې کار غبرګون وښود او له افغان چارواکو سره یې دا خبره ومنله. له همدې امله په حکومت کې هم ځینې مخالفتونه ورسره پیل شول او حکومت دی امریکا ته ولېږه او هلته د افغانستان سفیر شو. کله چې سردار داود خان استعفا ورکړه نو ډاکټر محمد یوسف په حکومت کې میوندوال د مطبوعاتو د وزیر په توګه وګماره. خو وروسته د ځینو دسیسو ښکار هم شو چې نږدې و د مخالفتونو په توطیه کې ووژل شي. وروسته ډاکټر محمد یوسف خپله دنده پرېښوده او میوندوال د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. میوندوال د صدارت پر څوکۍ تر ګمارل کېدو وروسته د باور رای د اخیستو لپاره پارلمان ته لاړ. هلته یې د خپل حکومت تګلاره بیان کړه او د وکیلانو له تاوده هرکلي سره مخ شوه. د په خپله وینا کې وویل د افغانستان نوی حکومت غواړي ټولو هغو توقعاتو ته پاملرنه وکړي چې د افغانستان خلک یې لري او د قانون په چوکاټ کې دي. د ویل ستر هدف دا دی چې په ټول هیواد کې بشري کرامت ته درناوی وشي، ولسواک نظام د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ وسیله وګڼل شي او د خلکو معنوي او مادي پرمختګ تامین کړل شي. دا په مطلق اکثریت د ولسي جرګې د باور رایه خپله کړه. د خلکو باور خپلولو او باخبره کولو لپاره نه یوازې د مطبوعاتو د ازادۍ ژمنه وکړه بلکې ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به د ټولو ګټورو فعالیتونو ملاتړ کوي. سلګونه خلک هغه مهال د پارلمان په شاوخوا کې راټول شوي وو او د لاسپیکرونو له لارې د هاشم میوندوال وینا اورېدله. میوندوال ځیرک واکمن وو. هغه چې کله پارلمان ته وینا پیل کړه نو د وکیلانو تشویقونه یې له ځان سره لرل. ټولو په پوره خوشحالۍ او چکچکو رایه ورکړه. ځینو وکیلانو خو د باور رای تر ورکولو وروسته هغه پر اوږو پورته کړ او په همدې شور ماشور کې له پارلمان راویست. بهر لسګونه کسانو چکچکې او خوشحالۍ کولې او میوندوال یې تر موټره بدرګه کاوه. په همدې وخت کې د کابل پوهنتون ځینې محصلینو لاریونونه کړي وو چې د حکومت له غبرګون سره مخ شوي وو. میوندوال لومړنی کار دا وکړ چې د پوهنتون وضعیت ځان ته روښانه کړ. ټولو مشوره ورکړه چې بعد پوهنتون ته لاړ نشي ځکه محصلین به زیان ورته ورسوي. بلخوا شای کورنۍ نه غوښتل چې صدر اعظم دې له مخالفو جهتونو سره وګوري. خدای له ساتونکو پرته پوهنتون ته لاړ، له محصلینو سره یې غم شریکي وکړه، د دوی غوښتنې یې واورېدې او د عدالت د تامین ژمنه یې وکړه. د محصلینو ته په خپله وینا کې وویل چې هیواد په حساسو شرایطو کې دی، نړۍ په چټکه توګه د بدلون په حال کې ده، نو افغان ځوانانو ته پکار ده چې ځان له دې بدلون سره همغږی کړي. هغه له محصلینو وغوښتل چې ځانونه د زده کړو او هنر په ګاڼه سمبال کړي او خپل هیواد د نړۍ له پرمختګونو سره همغږی کړي. دا هم وویل چې د هیواد دویم کس دی خو خالی لاس د محصلینو په مخ کې ولاړ دی. د میوندوال په باور واکمنان په یوازې ځان د خپل هیواد لپاره هیڅ نشي کولی تر هغه چې 1900 ملتونه نوي ورسره یو ځای. د په خبره واکمن به د ونې ته نه وي خو د ونې ټوله میوه او حاصل په خاښونو کې وي، نو له خاښونو پرته ته نه هیڅ نشي کولی. میوندوال د باور رایې له ترلاسه کولو سره سم په اصلاحاتو پیل وکړ. د پولیسو په نورو حکومتي ادارو کې پراخو اصلاحاتو ته مټې ونغاړلې، خو په دې هم سترګې پټول نه دي پکار چې مخالفین یې آرام نه وناست. په تېره هغه کسان چې له روسیې سره یې خواخوږي لرله او یا په یو ډول نه یو ډول شاهي کورنۍ ته نږدې وو. دواړو لورو دا احساسوله چې ښایي خطرونه ورته متوجه وي، نو ځکه به یې په کارونو کې خنډونه ورته جوړول. د غوښتل چې حکومت یو مترقي سوسیالیستي نظام وي چې په هغه وخت کې ګاندي، جمال ناصر او نورو مشهورو سیاستوالو عملي کړی و.
دوی د خپلو هیوادونو د رهبرۍ لپاره له همدې لارې کار اخیست او میوندوال هم په دې باور و چې باید د افغانستان له عقایدو، اړتیاو، فرهنګ او ټولنیز جوړښت سره سم حکومت باید رامنځته کړل شي. د خبره د افغانستان ملي ژوند او کړه باید ملي تاریخونو او فرهنګي اړتیاو ته په کتو تنظیم شي. میوندوال وویل ولسواکي، ازادي، انساني کرامت، درناوی، د قانون حاکمیت، مساوات، تعاون، ټولنیز پرمختګ او د ته ورته نور هغه موارد دي چې افغانان شدید اړتیا ورته لري او حکومت باید د خلکو د ارمانونو پوره کړي. د ویل ملت د هر ډول تبعیض پر وړاندې ولاړ دی، خو د دې اړتیا ده چې دغه برخه نور هم فعال شي، خلک سره متحد شي، تبعیض ختم کړل شي، قبیله پرستی ختم شي، تعصبات له منځه لاړ شي او استبداد زوال وکړي. هغه په اقتصادي، ټولنیزه، فرهنګي، مدني، اخلاقي او معنوي برخه کې د ژوند د ښه کولو لپاره پراخ پلانونه لرل. هغه باوري و چې په یوه ټولنه کې بې عدالتي د ټولنې د نابودۍ او د ټولو ټولنیزو مرضونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. میوندوال تر هر څه وړاندې د بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزه مهمه او اغېزناکه بلله. هاشم میوندوال په نړیواله کچه هم ثابت او واضح دریځ درلود. هغه په 1993 زیږدیز کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړه. هلته د اسرائیلو پر فعالیتونو او پلانونو سخته نیوکه وکړه. د ویل په هر مکر او هیله چې وي د خپلې خاورې پراخول او د نورو حقوق تر پښو لاندې کول د بشر او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی، نو امریکا او اسرائیلو ته پکار ده چې له ورته جنایتونو لاس واخلي. د هغه بیانیه خورا تونده وه او امریکا یا هم اسرائیلو د افغان حکومت د داسې بیانیې تمنه لرله. ډیری تاریخ پوهان په دې باور دي چې همدې بیانیه امریکایان او ځینې نور هیوادونه میوندوال ته متوجه کړل او د ده پر ضد یې د توطیو جوړولو ته ملا وتړله. په دې پسې لیکنې وشوې. په کور دننه هم ځینې کړۍ په دې کار کې له امریکا سره ملې وې او ښایي په یو ډول نه یو ډول یې ملاتړ کاوه. همدا کشمکشونه و چې د میوندوال د حکومت دوره دومره اوږده نه شوه او د هغه ټول ارمانونه پوره نه شول. د خپل حکومت پر مهال یې مهم کارونه کړي دي. د غازو د استخراج کارونه یې پیل کړل، د اوبو بندونه یې جوړ کړل، د کابل کندهار په څیر لویو لارو د جوړولو چارې پرانستې، فابریکې فعالې کړې، پراخ اقتصادي پلانونه یې لرل، خو د وخت حکومتونو یې پر وړاندې خنډونه جوړول او پلانونه یې ناکام بلل کېدل. سره له دې چې د میوندوال اقتصادي پلانونو آن په نړۍ کې تود هرکلی له ځان سره درلود، خو دلته یې د عملي کولو څوک نه و. خو تاریخ پوهان وایي چې مخالفینو یې بیا له د پټه د نوموړي اصلاحي پلانونه عملي کول. میوندوال هڅه کوله له ولس سره له نږدې اړیکه ولري، له ولس سره هسک ټیټ کېده، د خلکو غوښتنې یې اورېدې، مطبوعاتو ته یې پراخه ازادي ورکړې وه، کتابونه چاپېدل او راډیوګانې فعالې دي. د یې ملاتړ کاوه او د دې پلوی و چې خلک په هر څه خبر وي. میوندوال له فشارونو وروسته استعفا ته اړ شو. بیا تر استعفا وروسته د درملنې لپاره بهر ته لاړ. پادشاه ورپسې احوال واستاوه چې هېواد ته دې نه راځي، که غواړي هر ځای د سفیر په توګه ګمارلی شي. خو میوندوال ونه منله او بیرته هېواد ته راستون شو. د خلکو په منځ کې هس ټیټ کېده او د خلکو په مجلسونو کې برخه اخیسته. دې مسلې هم د شاهي کورنۍ رخه پارولې وه. کله چې شهید سردار داود خان واک ته رسیږي نو د حکومت په لومړیو کلونو کې ځینې کسان د یوې کودتا د پلانولو په تور نیول کېږي. له هغې ډلې یو هم هاشم میوندوال وي. میوندوال همدلته د څرخیپله په زندان کې ساه ورکوي او د نوموړي د مرګ په اړه هم ضد و نقیض معلومات دي. مخالفین په دې باور دي چې هغه ځان زندۍ کړی دی، خو پلویان یې وایي چې هغه د مخالفینو له لوري تر محکمې مخکې په زندان کې ووژل شو. میوندوال د هېواد لپاره مهم پلانونه لرل، خو د ولسواکۍ لسیزه په افغانستان کې نوې وه. ولسواکي او مشروطه نظام په افغانستان کې نوې تجربه وه، نو ځکه لا هم له صدر اعظم سره دومره واک نه و چې هغه د خپلو پلانونو په عملي کولو کې دومره پیاوړی وي. نو ځکه د میوندوال او نورو مطرحو شخصیتونو د هغه وخت ډیر مهم او اغیزناک پروګرامونه او پلانونه بې پایلې پاتې شول. درنو اوریدونکو، د څیرې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې لا یوې بلې څیرې یا بل شخصیت سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو خپلو یو بښونکي خدای سپارم. ښې چارې.